نشته، اوازونه راځي او پته یې نه لګي چې دا څه شی کوي. دا خو د مادي حواس دی چې دا جنې دلته څه ګوري په توره شپه. چې دلته دا راسۍ چا زوړنده کړله. یوی دا راسۍ خو زه ځانه ماتون خطه یوی دا خو نه لار کېږي یوی دا خو نه لار کېږي. اوس به زه تا سره ګورم، تا زما په قبر کې تعویذ ایښی او تا د شهید په قبر کې تعویذ خو تا دومره سوچ نه کوو. اوس به زه تا پانسي کوم. یوی رمولا راشه که نه مړه کړم کنه یوی زما مرۍ ماته شوه. یوی تاسو څوک یې او زما نه ولې نه خلاص؟ تا زه د مرګه په غیر نه پرېږدم، تا پسې بیا زه راځم. یوی رمولا پاڅه که نه رمولا پاڅه چې شی دی رمولا پاڅه. لکه ولې چې چل دی لکه چې چل دی ولې د خوبه در راپاڅولم دلته خو چې شی نشته چغه ولې وایي چې چل دی او دا دومره خطرناکې چغې څوک وایي. ما وی چې دا چیچلو شو پالک چیچلو شو داسې چغې څوک وایي. رمولا ډېر زیات خطرناک خوب مې ولیدو. زه هغه کوټې ته بره چیشي په دوکه بوتلم او زما مرۍ ته یې بیا راسۍ واچوله، زه یې مړ کړم. رمولا دا زه ډېر زیات خطرناک دی، پاڅه چې دې دې ځو. بس څه کوې د یو خوب د لاسه موږ ټول کور پرېږدولې دا خوبونه زه نه ینم بېګا ما خوب لیدلی و مې زه منظري خوړلی وم نو زه بس د هغې خوب د وجې کور پرېږدم یارېږم غلی اوده شه په تا زما په خیال څه پیریان دي که چې چل دی اوده شه راځه د هغه غاړې سیټ ته اوده شه او یارېږم 3 پیرې یاد کرسي ووایه یاد کرسي او غلی اوده شه بس. وجنه به یې خامخا خو داسې کار ورسره کوم چې دلته خو دا مشر ورور دی بره دې کوټې ته په دوکه بوځم او هلته به یې مړ کړم. وردېږه داسې زه یوه بله طریقه کوم. اوس به زه تا سره ګورم تا رالي او په دې دومره غټه مخبره کې دې زما په قبر تعویذ کېښو. اوس به زه تا سره ګورم ګلسینه راځه بر په کوټه لګېږه. ګلسینه پاڅه ما ته د چاکلیټ راوړی پاڅه. څوک یې ولې ما ته څه وایي؟ بر کوټې ته راشه لبې کوم دی یم بر راشه. کوم ځای کې؟ بر کوټه کې ځای توره شپه بره کوټه کې څه کې؟ بر کوټې ته راشه لبې کوم ما ته د چاکلیټ راوړی راځه. ډېرې چغې مو اورېږه در عالمه چې دا رمولا ویښ نه شي. چاکلیټ یوازې ونه خورې ورېږه زه در عالم مالتې پرېږده. کوم ځای کې دلته خو څوک نشته. اخوا د مارکېټ د کوڅې ته نیغ راشه په بره. یا الله خیر یا الله خیر دلته خو څوک شته نه و اوازونه راځي. دیگه بار پلی لینٹر سین کم کدل تینو
څوک نشته چې دا پورې دې ګوټ کې چې شی ناست دی یا بای دا خو پیری دی یا الله خیر یا الله خیر تختمه بغیر د مرګه دې نه پرېږدمه ولې ما ته ته څه ویل دي تا زما په قبر کې تعویض ښخ کړ دی هغه هم د جادو اوس به زه تا وژنم تختمه وردېږه زه ستا ماری ماتوم ماري ملا راشه تا به زه ټوکړې ټوکړې کم بیا د پسې راځم پرېږدم دې نه یا پیشونګه لکه ولې چې چلې لکه له دلته خو ګلوسین نشته او چغه راوځي ګلوسینه هله چې هغه هلک دلته دا لا چغه چې شو واله او ګلوسین چې شو دا هلک په دې ټایم څرته ووه دا خو 2 بجې دي ته ورځېږه هله دا هلک ولته پر دې ګلوسینه پاتې ده ولې ګلوسینه ورځېږه خو دې کمرې ته وړم یا الله الله ګلوسینه پاتې ګلوسینه دا چې چل شو ګلوسینه لکه پاتې ګلوسینه دا ولې لکه ګلوسینه دا چې چل شو لکه ګلوسینه ولې دا چې چل شوی پته او بر دې کامره کې ته پروت وې هلته تا څه کاته کامره کې تا چې چل کو تا څه کاته هلته ته پروت وې تا چې چل کو کامره کې ما ته د 100 پیرې وې چې زما د اجازه ته بغیر بار ته مو زما ته وایي چې چېرته وځو ته چېرته تللی بار ته دا چې چلو زه باره کمرې ته چیشي په دوکه بوتلمه او زه چې لاړم هلته بد شکله غوندې کې شی و زه یې هلته ویرولم او زه هلته بېخوده شوم ما ته 100 پیرې وې چې زما د اجازه ته بغیر بار ته مو ما ته اواز کوه دا چېرته په تا پیریان دي وایي داسې کار وکړه چې غلی او دشه که چې شی ته هم اواز کوي نه بوځي غلی او دشه یاد کورسي 3 پیرې په ځان چوپ کړه او غلی او دشه سبا زه ته تورګل پیر له بوځمه او یارېږه مخه بس غلی او دشه یاد کورسي ووایه او چې چې شی ته هم اواز کوي نو نه بوځي دا پیریان دي دې بره کوټه کې په تا چېرته پیریان دي چې تا چې چل کړلی خدای خبر اوس غلی او دشه یاد کورسي ووایه او غلی او دشه یارېږه ما هم وختي چغې واورېدې ما چې دا چې شی اوس غلی او دشه یاد کورسي ووایه بس الله به خیر کړي ښه یا بای دا خو آدمخور دی یای هلک چې بری هلک ته چې چلو ګلوسینه دا په دا چې چلو شو ګلوسینه پاڅه ګلوسینه د ما بیا زما په خیال چېرته پیریانو حمله وکړه ورځې په غېږ کې وړمه د دې ځینې وړمه دا زه ډېر زیات خطرناک دی یا الله خیر یا الله خیر را پېښ کړي الله خیر ګلوسینه پاڅه ګلوسینه ولې هلکه دا چې چلو شو هغه پورې ما پسې چې شی را روان دی کوم دی دلته خو چې شی نشته هغه پورې دی په ګټه ناست دی کوم دی دغلته خو چې شی نشته که به تا چېرته دا چې ما په خیال پیریان دي تا ته ښکاري او ما ته نه ښکاري پاڅه چې دې پیر له دې راسومه پاڅه السلام علیکم پیر صاحب څنګه چل دی ښه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ولې څنګه مو راپېښه وکړه الله مو هر ټیم راوله خیر خو پیر صاحب په دې هلک باندې د بېګانه چې چل شو دی چې شی به پسې راته او بس دی به په دوکه پاڅو کله به یې خطرناک خوبونه لیده بیګا چې شي په دوکه پاڅول د کوټې ته یې بوتلی او هلته بېخوده شوی و 2-3 پیرې بیګا ثابته شپه موږ روڼ کړله نو پته نه لګي چې دا په ده چې چل شوی دی
په خبره خو دې پوه شوم، خو دا راته ووایه چې دی خو یوازې چېرته مخبرې ته یا داسې خطرناک بل ځای ته یوازې خو دی نه دی تللی، داسې خو چېرته یوازې نه دی تللی مخبرې ته چې شي یارولی یا بل چې چل او شوی. پیر صاحب بل ورځ د ماته قصه کړې ما له یو ښځې تعویض را کړی وې ما ته یې ویل چې دا تعویض به ویسي او هلته مخبره کې به کېدي. دغه قبر ښه دی دې کې به د تعویض ښخ کړم. هغه ښځه چې کوم وه هغه جادوګره ښځه وه دله یې تعویض ورکړلی او دی په دې مصیبت باندې اړول دی. اول خو به داسې کار وکړئ ټولو نه اول زه دله تعویض در کوم، دا تعویض به والي دا په توره کپړه کې بند کړي او د دې وړوکې غاړې ته به یې واچي او تاسو دواړه به لاړ شئ کوم قبر کې چې دې وړوکې هغه تعویضونه ایښودي دي هغه تعویضونه به راوباسئ او ماله به یې راورسوئ، خو زر تر زر ورشئ اول هغه تعویضونه راوباسئ او ماله راورسوئ. زه دلته ناست یم. ټیک شو پیر صاحب الله دې خوشحاله کړي چې دې مصیبت نه دې خلاص کړو موږ دواړه ځو دی ما ته به قبر وښیه تعویضونه موږ راوړو او موږ لاړو د الله په امان.